نوابه دا چیه دی؟ یا خدا پاکه دا غضب ده غضب او دا دې څه کېږي؟ بارانم څه دا مې ورور ده ورور دې دی؟ او بېرته دې څه کېږي؟ بېرته مې بیا هېڅ هم نه کېږي خدای زما دې توبه دغه شیان اخلم ماله زر کوه زه او یو جواره یم اخلم جواره کومه دی؟ دغه دا چیه دی؟ دا جواره ده دیش افغاني دا واله دا خو غواګانو ته ورکوي وینې زه نه شکمه دا غرونه وګوره ډېر بدرنګه وطن ده زه سیزو ښایسته وطن ده ولې بدرنګه وطن دی؟ ښایسته اوس کومه چې منډې کوم اوس دې خواته هم هغه ده دې خواته هم هغه ده زه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو له ښایسته کابله ګرم جلال آباد ته ور روان یو خدای دې خیر کوي نو ځکه چې هوا هم ډېره هلته سړه ده یخه ده اول د ګرمي ده زما په وجود کې ډېرې ښایسته ګرمه کې راوتې دي ډېرې ښایسته خوندورې او هغه ګرمه کې چې دي د هغو خوراک چې دی ګرمي ده که نه دلته یو څه خفه شوي وو بېرته جلال آباد ته وړم چې هلته بېرته لږ تازه شي خوښه دې ده نو ډېره مننه او رښتیا نواب خان هېر دی نوابه څنګه یې جوړې په خیر یې ته خو بیا جلال آباد ته روانې که و کنه تایلې جبلات ته ځو که نه او ستړی مو شي خواره مه سي خواره مه سي ایمانداره سي هغه دی ته دا پرېږده تا ویلي وو چې اوړي کې زه جلال آباد ته نه ځم ګرم دی اوس ولې نه روان اوړي کې نه ځم نو څه وخت ځې اوس خو شمال ده که نه اوس دلته شمال هلته خو شمال نشته وایي هلته هم شمال ده پرون یې زنګ راوهلی و چا زنګ وهلی او کور کې زنګ راوهلی و چا زنګ وهلی وایي شمال ده هلته ښه او دا دې څه کېږي باران هم څه دا مې ورور ده ورور دې دی او بېرته دې څه کېږي بېرته مې بیا هېڅ هم نه کېږي ښه او نوم یې چیه دی اسدالله خان او بل نوم یې او بل باټانه ده اسدالله خان څنګه یې ورور خیر جوړ خیرات ده خوشحاله اوسې پرویز دی او همدارنګه دلغه دی خو ما سره ډېر تلي راغلي دي ته لومړي ځل لپاره را سره ځې زړه خو به نه تنګېږي لومړي نه دي راغلي اول دفعه یې سوسې راغلی اول دفعه دی او په لومړي ولاکه راغلي ښه یوه خبرې ورسره وکړم اجازه راکړې ا دې سره دوه خبرې کوم اجازه راکړې راته ته لږ ودرېږه صحیح دی ښه ته لږ نږدې شه دا بیا خبرې کوي ښه نو جلال آباد ته په دې ګرمۍ کې څنګه زړه دې ښه کړی ورته دا د یوه تا ویلې دوه خبرې کوم دا د یوه سم سوال ما په ښه ته غلی شه لږ شاندې څنګه دې زړه ښه کړی ورته والله نواب سره راغلو زړه خوشحاله کوو سره تا سره راغلی موټر یې چېرته ودرودی موټر یې چېرته ودرو موټر یې چاته ونه وایه او نه ورونه خبر سي هلته یې چېرته موټر هلته چېرته ودرو څه ته یم داسې خو سر کرې درولې نه دې خواته ډېران او دې خواته خالیګاه وه مخه ته مدره و خسرګنۍ کرې درولې خسرګنۍ کری نه ده درولی خسر کری و دره دا صحیح ده ډېره مننه موږ راکته شوي وو چې دا د سودا واخلو چې اخلي واخله چېرته ویلم یو بسکوټ اخلم یو زاول اخلم یو بی بي سي اخلم یو پاپړ اخلم او یو کیک اخلم ته څه کې اوس شی نه اخلم ته څه کې اوس بس دکان اخلي خو یو شی واله چې به دغه شیان اخلم ماله زر کوه زه او یو جواره یم اخلم جواره کومه دی دغه دا چیه دی دا جواره ده دا جواره نه دی دا چیه وایي چیه چیه کنجد چی شی دی نو زه هم نه پوهېږم زه وایم جواره ده دی وایي شړت شړت نه ده ویلې شړت نوم یې چی دی کنجد ده کنجد کنجد دی دوکاندار ته یې نو څنګه لرې ولاړې درېیم کلي کې ولاړې سره ودرېږو دا صحیح ده نو دا کیلو په څو یاده دی ده هلته پټ ولاړو پاپړ یې پټاو چا نه پټول دغه ځای نه دوکان یې پټول خپل دوکان خپل دوکان یې پاپړ پټول ښه نو نوابه ته واله یو چی واله چې ځو نو راله زو جلال آباد ته زر کوم وخت کېږي واله یو ټیپ اخلم یو رادو اخلم او یو دانه بي بي سي اخلم دلته ټیپ څه کوي دلته خوراک شی واله چې زو هغه پیتې سې وراچول کېږي هغه اوس دلته نشته ته هم پرېږده په قرار دا په څو دي وروره دا به 50 روپۍ ده نه اخلي څه شی 50 نه 50 قیمته ده 80 روپۍ نه راکوي ولې 50 یې درکوي نه 50 یې نه په اخلم څو یې اخلي 80 روپۍ نه جګ نه اخلم صحیح ده واخله صحیح ده دا واخله صحیح ده ها دا څه خېرته نیمېږي نه مه ماتو خېرته کېږي نه دا واچوه دا دواړه ستا شو ښه یو بله سکې ورته واچوه دا صحیح دی صحیح ده زه دا بغومه صحیح دی
ما بغومه چی دی بغی چکر ورکوم چی دی چکر ورکې دغلته په دې مځکه باندې اوس یې په ځمکه غورځوي راوایله څنګه کې چکور مه کوه دلته وګوره کې دا وګوره په څال یې کړل مګک به لکه چکړی چې خوږ ده که تریخ ده هغه تا هغه کړی دی اوس دې په ګوتو باندې زورونه کول ځکه د ولاکه دې ما هغه کړی دا واله نور چی اخلي نور چې نه اخلم ټیپ اخلم دلته راشه خو کېدل چې وېما بي بي سي و کنه یو دانه بي بي سي مراکه توره بي بي سي ویږي چې غواړي هغه ورته راواله نه موزه نه غواړم کوک غواړي نه کوک نه سیدای سیدای او اکسرا ورته راواله اکسپرنګ راواخله اکسرا نو هغه سپرنګ سپرنګ هغه د انارو اوبه چې پکې توی کړي نه د انارو اوبه چې پکې توی کړي راوړه راوړه دا په څو دی دیش افغاني دا واله دا خو غواګانو ته ورکوي وینې زه نشکم دا غواګانو د انارو اوبه دا ډېر خوندور دي د انارو اوبه بیخي ډېرې خوندور دي ته هغه ورته واله شفا ده که لس واله شي دی هغه ورته راواله امقه جاولې او ځاولې م راکه بسکوټ م راکه او کیک م راکه او یو دانه جواره م راکه بس نو تا ته اوس ډېر نه اخلم دا صحیح دی دغه صحیح و مننه د نوابانو ما په ګنډه مو پرېږده دا ټوله دنیا دې اوس ګوري ډېره مننه دي دوی خو نه دي د منګه دي که نه ښه و صحیح ده نوابه په دې مې 50 روپۍ ورکړې 50 روپۍ دې ورکړې صحیح ده تا چېرته ورکړي زه یې ورکړم نوابه نو زه چې زه اوس له خیره سره جلال آباد ښار ته زه چې ځو که نه که نه په موټر کې وخېږه موټر کې او دا ماله په پښو به څو دقیقې لاره وي پښو 10 دقیقې لاره ده ته وخېږه موټر ته وخېږه بیا ورسره خبرې مخکې سیر ته وخېږه نوابه دلته راشه مخکې سیر ته وخېږه نه زه شاته مخکې سیر کې وخېږه مخکې بیا هغه کېږو شي بل موټر هم چونډي کوي زه صحیح دی ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راسئ او دغه برنامه ګورئ موږ جلال آباد ته ځو په سروبي کې او همدارنګه په نورو ځایونو کې به خبرې اترې کوو ټوکې ټکالې کوو راسره پاتې شئ او دا برنامه تر پای وګورئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د ماهیپر په سر ولاړ یو او مخ په جلال آباد روان یو نواب خان هم راسره دی نواب خان ته خو مو پام دی و نوابه څنګه چل دی لنډې ګوره لنډې تیل یې خوشه کړي دي تیل کومه دي او واړه واړه موټر هم راشنه سوي دي پکې موټر دا وګوره کومه دي شنې شوي دي او غینې نو زه نور نه ورته ګورم وګوره ورته یو ځل وګوره مه ګوره حاجه ته څه کار ده زمونږ هغې ته مه ګوره زمونږ کته مه ګوره چې ښکلې به سي دا وګوره دا څه بد حال ده دا خلک ظلم کوي دا واړه واړه ماشومانان دلته وزني کوم ځای کې وزني دا تور تم کې ننوځي شړت ته پلو راوځي شړت ته هو نوابه دا وګوره څومره ښایسته وطن دی دا غرونه وګوره ډېر بدرنګه وطن ده زه سیزو ښایسته وطن ده ولې بدرنګه وطن دی ښایسته اوس کومه چې منډه کومه اوس دې خواته هغه ده دې خواته هم هغه ده زه ځمه درنه چېرته ځې تاسې چېرته راوستی یم داسې بره وګوره چې دې وطن ته بره زه وګوره نه ګورم زه کته هم نه ګورم دخلته ګورم دلته وګوره زه نه کته ګورم نه براو زه خو درسره یم که نه ښه او داسې یو ځل وګوره داسې بره وګوره بره وګوره یو ځل دا د ومې کتلې زه نور نه ګورم بل دفعه هم تاسې دغه ځای ته راوستی وم دې خطرناکه ځای ته او بیا هم دې خطرناکه ځای ته راوستلم اڅه ده بله ورځ مې راوستی و اخوا ته موټر یې ونه وی بله ورځ مې راوستی و دلته هغلته ودرېدلي وو او ډېر ښایسته منظره مو کړه چکر مو ګپ شپ مو منظره مو نه کړله خطرناکه ځای کې درولي وو منظره م چیرې وخوړله ای نوابه دا موټر یې وګوره دا تم دې دوی سوې تم دې دوی سوې تم دې ځای کې واخیستلو در په ده نیمه کیلو اوبه څومه زه ځم یو دم دغه موټر تېر شي زه یو دم لګوم نور زه ځمه ونیسه اسه ده ونیسه اسه ده شاته مې ټېله نه کوي شاته مې ټېله نه کوي لاس دې ونیسه نوابه داسې لاندې وګوره داسې لاندې وګوره لاندې هغه ده ګورم ته داسې وګوره خیر دی وګوره څومره ښایسته وطن دی خو زه یې شیزو ښایسته چېرته ده زه ځې یې شیزو دغه ځای نه ورکېږو کوم ځای ته ورکېږي دغه ځای نه تښتو یا داسې تښتو یا داسې تښتو که دا زنګزنګه سي بیا څنګه کوې څه شی شي زنګزنګه زلزله هغه شی هغه شی نوابه دا چیه دی یا خدای پاکه دا
غضب د غضب دا وګوره دا ما دونه غټ موټر داسې دوی دونه غټ موټر ته جوړوي وګوره نه ګورم یو تم نور نه ګورم هغه بوټو ته ګورم کوم بوټو ته زه ګوره نور ځمه زه نور ځم دلته نوی سارېږم ای نوابه ها دا موټر یې وګوره څومره ښایسته وطن دی څومره ښایسته هوا یې ده جنتي هوا یې ده د غرونو رغونو ته یې وګوره هوا خو جنتي ده د خلک ولې نو داسې بې جنته ځای ته راغلي کم یو دا وګوره دا خلک دا څومره ښه ځوان دی ته ورته وګوره اسد کوم اسد اسد دا اسدالله خان باټان باټا باټا ورته مه وایه زه نور نه ورته وایم زه اسدالله خان جان ورته وایم خان جان ورته مه وایه صرف اسدالله ورته وایه خلاص صحیح ده ځئ چې ځو خیر چېرته ځئ ځئ؟ تښتو که نه ولې چېرته هغه تښتې؟ تولنګو کې نه نوځو تولنګو کې ننوځي ښه نو خبره داسې ده ښه کومه چې د خبر زر در وکړو دغسې خبر نه خلاصېږي تاسې سړی به کار نوابه څومره ښایسته وطن دی دا وګوره هغه سره پورې موټر یې وشماره داسې ښایسته وطن خو هوار جی ښایسته وطن داسې عالي هوار دی دا غرونه وګوره څومره ښایسته دي کومه دي دا غرونه چې داسې ورته وګوره چې په ټوله نړۍ کې ومې داسې غرونه کتلې نشته ورو مې کتلې اوس ځو او نړۍ کې نسته ځئ چې ځو وایي او نړۍ کې نشته خو ځه چې ځو وایي ښه ځه نوابه ډېره مننه کور دې ودان صحیح دی ځه نو الله دې مړ شه موږ آرامه سي چیرته ځه لاړ ځئ شه ځه تاسې زه چې ځو اسدالله چېرته ځئ؟ خانه زه خو دې سره ځم ها او زه کومه سي چا سره ځم ته داسې لاړ شه داسې کومه سي جلال آباد ته لاړ شه ته جبلات خو کته ده که نه پورته خو نه ده که نه او دومره م پوهېږي او جبلات د تاسې جبلات کته ده د موږ دومره م پوهېږي افغانستان پورته ده صحیح ده ډېره مننه نواب خانه خدای دې خوشحال لره ژوندی اوسې ځو او ځو صحیح شو ځو ښه خو داسې کېږم او کله داسې کېږم دلته ټانګ ده او دلته بل ټانګ ده دلته ګلډانګ دی و که نه ښه نوابه ها. نو خدای پاماني واخله چې ځو ورته ځه موږ سره ورته پاتې شي کته جلال آباد در باندې او ګورو کته جلال آباد ته خدای په امان پاتې سئ ما وویلې زه نور ځمه راځئ نورې مه پاځوئ راځئ درنو ملګرو راځئ چې ځو